بیا هم ستړي مشئ. د اونۍ مهم ورزشي خبرونه مو کتل. اوس هم په خپرونه کې یو داسې څوک راسره دی چې دا په نابینا ځان باندې تر دې دمه د ځغاستې سیالۍ ترسره کولې، خو تازه یې د لامبو وهنې سیالیو ته هم تمرینات پیل کړي دي. د کرونا څپې تر ډیره وخته د دې دغه کوم تمرینات یا سیالۍ چې وې ځنډولې وې، تازه یې د ځغاستې د نوو سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي دي. دا چې تمرینات اونۍ کې څو ورځې ترسره کوي، کوم روزونکي ورته روزنه ورکوي، راتلونکو سیالیو ته څومره وخت پاتې، او په دغه سیالیو کې به په نابینا ځان باندې څنګه ګډون وکړي او څه تمه لري چې څویم مقام به ترلاسه کړي. د افغانستان د ځغاستې او د لامبو وهنې نابینا لوبغاړی ولی محمد نوري راسره مېلمه دی. نوري صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ دعوت دی ومنو. مننه، خیر اوسئ، سلامت. نو په خیر راغلی. تازه خبر شوي چې د ځغاستې سیالیو لپاره د تمرینات پیل کړي دي. تقریبا د کرونا وبا چې کله منځته راغله، له هغې را په دې خوا ستا سیالۍ یا تمرینات ځنډېدلي وو. دغه کوم تمرینات چې دې پیل کړي د کومو سیالیو لپاره دي، دغه سیالۍ به څه ډول وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ستر واکمن خدای جل جلاله په نامه سلام تاسو ته، همدارنګه یو ځانګړی سلام د افغانستان غیرتي ولس ته. زه بیا هم ولی محمد نوري یم، د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړی، میشت په لندن کې. لومړی ستاسو سوال ته به ځواب درکړم. بلې هو، له بده مرغه زما اکثریت سیالۍ د کرونا له کبله ځنډېدلې ولې، اکثریت یې کنسل شولې. له نیکه مرغه چې زما اوس یوه راتلونکې سیالي ټاکل شوې ده چې په 10 تاریخ د اکتوبر باندې په لندن کې ترسره شي. نو زه اوس هفته کې 4 ورځې خپل تمرینات کوم تر څو یوه ښه سیالي د افغانستان لپاره لکه د تېر په څېر ولرم. دغه سیالۍ به څه ډول وي؟ څو متریزه به وي؟ د کې به ټول څومره لوبغاړي ګډون کوي؟ آیا ټولې نابینایان دي که یوازې تاسې پکې نابینایان هستئ؟ دغه سیالي په نامه د هاف ماراتون یادېږي. 21 کیلومتره مسافه به طی کېږي. په دغه سیالۍ کې 1000 کسانه لوبغاړي ګډون لري، نه تنها د انګلنډ نه، البته د نورو هېوادونو نه هم ځغاستونکي ورته غوره شوي دي. دا به نه ودرېدونکې سیالي وي. نو نه، دا سیالي چې دا د بینایانو لپاره ده. نو یوازینی نابینا پکې زه یم چې په دغه سیالۍ کې به د افغانستان استازیتوب کوم. نوري صاحب، که دلته لږه رڼا راته واچوئ چې ټول لوبغاړي بینایان دي، خو تاسې یوازې ولې یو نابینا لوبغاړی د دغه سیالیو لپاره غوره شوي هستئ؟ ښه پوښتنه ده. ځغاسته داسې یو سیالي ده چې نابینا پکې بینایانو سره رقابت کولی شي. دا څوک وهنه نه ده، دا البته ازادې لوبې دي، فری فایټ نه دي. نو ځکه دغه حق نظر په استعداد، په ټالنت د یو لوبغاړي که هغه نابینا وي، هغه کولی شي چې د ځانګړو ټیمونو لخوا نه غوره شي او یو سیالۍ کې ګډون وکړي. نو الحمدلله دغه وړتیا د دوستانو د افغانانو د دعا په برکت په ما کې شته ده. نو بالاخره زه همدغه سیالۍ ته لکه د نورو سیالیو په څېر باندې غوره شوی یم. امید لرم چې یو ښه لاس راوړنه به د افغانستان لپاره دا ځل هم ولرم. مننه. تاسې مخکې اشاره وکړه چې ډېری سیالۍ ستاسې کینسل یا لغوه شولې او ځینې یې وځنډېدلې. دغه کومه سیالۍ چې اوس تاسې ترسره کوئ، دا د همغه پلان شویو لوبو څخه وه او که نه دا مو نوې پلان کړې ده؟ نه، دا نوې سیالۍ ده. دا زما نه کنسل شوې وله، نه بله نه ځنډېدلې وله. دا نوې سیالۍ ده. البته دې ته زه نوی غوره شوی یم. او کومې سیالۍ چې زما کنسل شولې، هغه تر اوسه هم ټاکل شوې نه ده چې هغه به کله ترسره کېږي، ځکه هغه په جرمني هېواد کې وله، په فرانسې هېواد کې وله، همدارنګه په امریکا کې وله، په ټکزاس کې. نو امید لرم چې د هغو سیالیو یو ښه زیری افغانانو لپاره ولرم چې هغلته هم زه هلته هغو ته غوره شوی هم یم، خو البته ځنډېدلي دي. نو ممکن دغه راتلونکي په 2022 کال کې هغه هم ترسره شي.
زر نفر دغه سیالیو کې ګډون کوي ټول بینایان دي څه فکر کوئ چې تاسې لپاره به دغه سیالیو کې برخه اخیستل یا یو ښه مقام اخیستل څومره ستونزمن وي څومره په ځان باوري تمرینات څنګه روان دي؟ هیڅ کار رحیمي صاحب اسانه نه ده، البته قوي عزم اراده هر څه کولی شي. بلا شکه چې یو سیالي کې ګډون کول ته باید منټلي ذهني ورته آمادګي ولري، فزیکي ورته باید آمادګي ولري. دا زما نه تنها لومړنۍ سیالي ده، تر دې دمه پورې ما د افغانستان لپاره 8 نړیوالې په بېلابېلو فارمټونو کې، البته د ځغاستو فارمټونو کې سیالي کړي دي. زما په ذهن باندې، زما په فزیک باندې کوم منفي اثر به انشاءالله ونه لري. زه هفته کې 4 ورځې خپل تمرینات کوم له تخنیکي مسلکي روزونکو سره. نو زه خپل فزیک باندې، خپل د افغانانو د دوه برکت باندې باوري یم چې دا ځل به یو ښه لاسوړنه د افغانستان لپاره لکه د دې په څېر ولرم انشاءالله. مننه نوري صاحب، تاسې اشاره وکړه چې نږدې 8 سیالیو کې مو برخه اخیستې وه. که څه هم زموږ ډېری لیدونکي تاسو سره اشنا دي، خو دغه 8 سیالیو کې که په لنډ شکل راته ووایئ تاسو څوم مقامونه اخیستي وو؟ ما رحیمي صاحب په 3 لوبو کې ما چمپینشپ ګټلی ده، لکه د لندن ماراتان چې هلته هم ما خپل کوم ټارګټ چې ما ته راکړل شو هغه ما البته یو څو دقیقې مخکې ته خلاص کړ، هلته ما چمپینشپ وګټه. او نور یو 2 سیالۍ دي په نامه د هغه البته د نابینایانو سیالۍ، 2 د نابینایانو، یو د بینایانو کې ما چمپینشپ ګټلي. د دې نه علاوه ما 2 مقامونه او 3 مقامونه ګټلي دي. نو زه امید لرم چې په دې کې هم لومړی مقام ترلاسه کړم. البته چې لوبغاړي دلته ډېر پکې د سومالیا دي، د کینیا دي، د جمیکا دي، نو دا د دغو هېوادو لوبغاړي بیا دا ډېر قوي لوبغاړي دي. نو امید لرم چې زه هم بیا هم یو ښه سیالي ترسره کړم تر څو د افغانستان لپاره لکه د نورو سیالیو غوندې یو قهرماني ترلاسه کړم د افغانانو افغانستان لپاره. 21 کیلومتره دغه سیالۍ ده او دا 9 درېدونکې ده. نو 21 کیلومتره سیالۍ تقریبا دته آمادګي نیول تمرینات به هم طبعا سخت وي. تاسو یادونه وکړه چې اونۍ کې 4 ورځې تمرینات کوئ. څو روزونکي تاسو ته روزنه درکوي؟ تمرینات مو په ورځ کې څه ډول وي؟ څنګه تمرینات ترسره کوئ دې ته؟ تمرینات خو څو شکل لري د منډې لپاره. هفته کې زمونږ 3 ورځې دا صرف منډې ته ورکوو. یوه ورځ ځانګړې ورځ ده چې یکشنبه، لکه یکشنبې په ورځ باندې اوږده منډې زمونږ وي، اوږده منډه وي چې تیزه اوږده. او علاوه د هغې نه 2 ورځې نورې چې دي د منډو، هغو کې سپرینټ ده، لکه سپرینټ د 15 کیلومتره 6 کیلومتره کوو، هغه بیا تیزه ځو. او د دې تر څنګ د باقي 3 ورځې چې دي په دې کې بیا موږ جیم ته ځو. جیم کې دغه د خپل د بدن فټنس باندې کار کوو، دغه جوینټو باندې کار کوو، البته د بندونو باندې، ځکه دا ځغاسته اسانه کار نه ده. بندونه چې باید یو شخص قوي واوسي تر څو منډه کې تا ته زخم پیدا نشي، انجوري پیدا نشي که نه. په هماغه اساس باندې من کمبینیشن البته منډه هم کوو، جیم ته هم ځو. په دې کې یو ورځ 2 ورځې ځانګړې موږ لامبو وهنه هم کوو تر څو چې موږ فلیکسیبیلیټي که نه د بدن داسې وي لکه لاشتګ غوندې، ځکه چې منډه کې موږ ته انجوري پیدا نشي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. نوري صاحب، په کوم هغه خاصیتونه دي چې یو لوبغاړي کې اوسي هغه چې د ځغاستې لوبغاړی وي چې د سره د سیالۍ په ګټلو کې ډېره زیاته مرسته کوي؟ څو شیان دي چې یو ځغاستونکی بریالی ثابته شي په یو سیالۍ کې. ما خو تا ته اکثر دوستانو ته ما ذکر کړی ده دا که نه چې منډه، لامبو وهنه، جیم دی، دغه د لاندې د بدن که نه د بندو باندې کار وشي، د زنګونو بندونه، د لاندې خپو بندونه، د دوزه بندو لاندې بدن دا باید قوي سي. ځکه چې دا قوي نه وي، ته چې 15 کیلومتره منډه وکړې تا بدن په خونه حرکت نه ولیږي. نو بناً ځکه د موږ ډېر کار په لاندې ده، ځکه چې لاندې باندې ده
او پورته سټامینه چې وکړي نفس لپاره ځانګړي حرکتونه هم موږ په جیم کې لرو، ځانګړي حرکتونه په منډه کې موږ لرو تر څو زموږ سټامینه نفس پوک شي، ځکه نفس او لاندې بدن دا په منډه کې باید بریالی ثابت شي. نفس نه باید ختم نشي او پښې نه لاندې تا ته انجوریانې پیدا نشي، البته زخمونه درته پیدا نشي بندو کړي. نوري صاحب راوه چې دې ته کله چې په نابینا ځان باندې تاسې سیالۍ ترسره کوئ څومره تاسې ته د دې ارمان درځي چې یعنې که په اوس وخت کې زما سترګې وی ما یو څه لیدلی شوی دا به راته څومره ښه وی، او ورته همدې سره یوه بله پوښتنه په اوس شرایطو کې که وګورو دغلته په افغانستان په نظام کې یو څه بدلون راغی، دغه نوي ورزشکارانو ته هغه پخواني ورزشکاران دوی ته څه پیغام لري چې دوی خپل ورزشونه ترسره کړي، دوی ډیری نا امیده شوي دي، په دې اړه دوی ته څه لري؟ لومړی خو دا ډېره عجیبه دلته لوبغاړو ته معلومیږي چې یو نابینا افغان لوبغاړی د بینایانو سره سیالي کې ګډون کوي. طبعا ارمان ماته راځي چې زه د کاشکې بینا وم، تر دې به مې ښې سیالۍ کولې. کوم هغه څه دي چې تا ډېر زیات ځوروئ؟ د طالبانو پر راتګ سره اکثریت وخت ملګري دوستان مانه پوښتنه کوي چې ته خو د نظام قرباني هغه څه شی ده چې تا ډېر ځوروي. نو باور وکړئ چې کله هم زه د شپې په خوب کې په ځای کې ویده کېږم یا همدارنګه سبایي له خوبه راپاڅېږم، نو د افغانستان ملي اردو نیغ مې همداسې سترګو ته ودرېږي. تاسې هم یو د اردو یعنې سربا البته په اردو کې مو دنده ترسره کول او دغه خپلې سترګې مو عمل ته د لاسه ورکړي دي، نو اوسنی حالات مو په ده خاطر ځوروي؟ بالکل رحیمي صاحب وایي د مریض پوښتنه له مریض نه کوئ. زه د نظام قرباني یم، البته نو زه ډېر سخت دردېږم، سخت خفه کېږم، ځکه د افغانستان په اردو باندې البته د افغانستان په امنیتي نهادو باندې ډېر مصرف شوی او د ډېرې قربانیانې افغانستان کې ورکړلې. نو زما د افغانستان اسلامي امارت نه دا هیله ده که دوی غواړي چې د افغانستان غیرتي ولس خوشحاله کړي، خوښې کړي، نو دوی د بیرته ملي اردو د افغانستان امنیتي نهادونه بیرته سره ساو کړي، جلب و جذب کړي، تر څو په افغانستان کې موږ یو قوي ځواک ولرو. البته طالبان د اردو امنیتي نهادونه سره چې یوځای شي، زه باوري یم چې هېڅ څوک به یې مات نه کړي، نو په دې به د افغانستان ولس ډېر سخت خوشحاله شي. بلې دغه ورزشکارانو ته مو پیغام څه دی په دغه شرایطو کې؟ زما خو هیله، زما پیغام د افغانستان ورزشکارانو ته دا ده چې کوښښ وکړئ د خپلو سیالیو له طریقه، د خپلو ورزشونو له طریقه افغانانو ته خوشحالي ورکړئ، کوشش وکړئ چې خپل یووالي ته کار وکړي، افغانستان ته کار وکړي، نا امیده کېږئ به نه راتلونکي نظام څخه. دا نظامونه ځي راځي، موږ او تاسو د دې خاورې وګړي یاستو، هر نظام چې راځي حاکم نظام موږ به تابع د حاکم نظام یشو، که مخکې جمهوریت او اوس امارت ده، موږ اوس تابع باید د امارت اوسو، ځکه حاکم نظام د اوس په افغانستان کې. امید لرم چې افغانستان کې به یو ښه راتلونکی موږ تاسو له خو نا امیده کېږئ به نه، امید لرم چې افغانستان به خدای تعالی انشاءالله ډېر زر سره په ودرېږي، بېرته خپل عادي حالات ته به راشي. ښه، د لامبو وهنې سیالیو ته هم راځو. تاسې تازه د لامبو وهنې سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي، هغه تمرینات اوس د ځغاستې تمریناتو سره خو نشئ ترسره کولی، نو هغوی ته مو وقفه ورکړې ده، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ ښه پوښتنه. نه دغه لږ وخت کېږي چې ما د لامبو وهنې تمرینات هم پیل کړي دي، تر څو زه مالې وغواړم چې د افغانستان لپاره د لامبو وهنې په برخه کې هم سیالۍ وکړم. افغانستان نه تنها چې د ځغاستې نابینا لوبغاړی نه لري، البته د لامبو وهنې لوبغاړی هم نه لري. دغه تشه هم ما بیا ډکه کړې ده. زه هفته کې 2 ځلې لامبو وهنه کومه، تر څو د راتلونکي سیالۍ لپاره مې امادګي ونیسم. خلکو سره به سوال وشي ستا دغه سیالي کله ده؟ زما د سیالي نیټه تر اوسه معلوم شوې نه ده، خو معمولا د لامبو وهنې سیالۍ په دغه ژمي موسمو کې دغه نومبر او دسمبر او جنوري په دغه میاشتو کې ترسره کېږي. نو امید لرم چې سیالي مې کله تعین نه شوله، خپلو افغانانو سره د دې بیا شریکه کړم وخت به
نه څنګه در سره دا فکر پیدا شو ځکه چې یو نابینا انسان هغه که په یوه سیالۍ یا د ځغاستې سیالۍ تاسې ترسره کوئ دوی ته هم رسیدګي وکړي دا به کافي وي او بسنه کوي تاسې په یو وخت کې هم د ځغاستې سیالۍ ترسره کوئ هم د لامبو وهنې دا برته ستونزمنه نه وي نه رحیمي صاحب داسې ده چې زه خو یو ښه ځغاستونکی هغه ښه لامبو وهونکی جوړېدی شي سمه ده دا چې زه تیار ځغاستونکی یم او لامبو وهنه مې هم پیل کړه او مخکې له دې چې زه جوړ یم زه یو ښه لامبوزن هم ولم البته مسلکي نه وه خو لامبو مې ښه یادوله خو دغه استعداد دلته زما روزونکو په ما کې ولیدل کله چې لومړی زه د لامبو وهنې کلب ته لاړم نو دلته زما روزونکو چې زما دغه لامبو وهنه ولیدله نو دوی وویل تا کې موږ دغه استعداد وینو که ته وغواړې چې لامبو وهنې ته ادامه ورکړې ته به یو ښه لامبوزن د نړۍ په سطحه وې ځکه په بریتانیا کې همدغه اوس یو لوبغاړی ده د لامبو وهنې د هغې کوم ټایم چې ده 45 دقیقې ده نو البته زه تقریبا هغه 7 سکنډه اوس شاته یم 7 سکنډه البته په دې باندې ما کار هم نه ده کړی چې زه د هغه ټارګټ دغه پوره کړم 45 نو زه ډېر ژر کولی شم چې د افغانستان لپاره ان شاء الله ډیره ښه سیالي په لامبو وهنې کې هم لومړی یا دوم درېیم مقام زه په لامبو وهنې کې هم ترسره کړم د دې به تاسو ټول افغانان شاهدان سئ له خیره سره ستاسې په نظر باندې د لامبو وهنې سیالۍ او د ځغاستې لپاره چې تاسې کوم تمرینات کوئ دا سره ډېر توپیر نه لري یو بل سره ورته دي نوري صاحب راځو دې ته که نوره نړۍ موږ وګورو تاسې اوس په بهر کې تاسې تمرینات کوئ سیالۍ کوئ افغانستان ته هم راغلي یاستئ همدلته مو ژوند کړی دی کوم امکانات چې په بهر کې د ورزشکارانو لپاره دي دا په افغانستان کې نشته افغانستان دغه ورزشي فدراسیونونو ته څه پکار دي دوی د ورزشکارانو لپاره کوم هغه امکانات دي چې دا برابر کړي په غربي نړۍ کې هر ډول انسان لپاره که هغه معلول وي که هغه جوړ د هغو لپاره اماره هم ځانګړي وسایل ځانګړي میدانونه د لوبو لپاره جوړ شوي دي ګوره زه یو نابینا یم منډه وهم یعنې دغه امکانات دلته جوړ شوي مساعد شوي دي د نابینا لپاره نه تنها د نابینا البته د هر لوبغاړي لپاره زما د افغانستان اولمپیک نه فدراسیونونو دا هیله ده چې هر ډول لوبغاړي په کتلو سره دوی باید فارمټ جوړ کړي البته لکه معلولین زموږ که نابینایان دي همداسې د خپور نابینایان دي د لاسو د دوی لپاره د دوی بدن ته په کتلو سره ځانګړي میدانونه ځانګړي سهولتونه ورته مساعد کړي تر څو هغوی د افغانستان لپاره سیالۍ وکړي د افغانستان لپاره په معلولیت بدن باندې هغوی استازیتوب وکړي کله داسې فکر در سره پیدا شوی یا کله مو دا اراده کړې یا راتلونکي کې پلان لرئ که افغانستان کې حالت سمیږي دلته به بیرته ورزشي فدراسیونونه فعالیت شروع کوي ورزشکاران به ورزش ترسره کوي تاسې کله د دې لپاره په خارج کې یا په نورو هیوادونو کې تاسې خو ځئ اوس فی الحال تاسې په لندن کې هستئ لابي مو کړې ده چې بهر هغه کوم میشتې فدراسیونونه چې دي دوی د افغانستان ورزش سره مرسته وکړي زما هڅې روانې دي چې زه په غربي دنیا کې اکثریت سازمانونه نهادونه دې ته وهڅوم تر څو افغانستان کې د لوبغاړو په برخه کې البته زه خپله معلول یم زه هڅه کوم چې معلولو لوبغاړو سره مرسته وشي مرسته به البته دا وي چې دوی که څه وتوانېږي یا سهولتونه ایجاد کړي معلولو لوبغاړو ته ځکه افغانستان داسې هېواد ده چې مشکلات ستونزې پکې خورا ډېرې دي لکه ما افغانستان کې په معلولیت بدل په پټو سترګو هېڅ نه شول کولی کله چې زه انګلنډ ته راغلم دلته د اوس لامبو وهنه کوم البته ځغاسته هم کوم نو دا سهولتونه ټول شته دي نو که زموږ حاکم نظام د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي بودیجې فدراسیونونو ته ورکړي چې دوی هماغه سهولتونه ایجاد کړي د لوبغاړو لپاره تر څو افغانستان لپاره دوی استازیتوب د افغانستان وکړي ځکه همدا لوبغاړي دي چې یوازینی افغانان خوشحالي ورکولی شي او ډېره زیاته مننه نوري صاحب د خپرونې وخت هم راسره تقریبا پای ته رسیږي په وروستیو کې تاسې څه پیغام لرئ که څه موږ ډېرې پوښتنې مو کړې ډېر پیغامونه ستاسې خبرو کې خو بیا هم په وروستیو کې که څه لرل غواړئ نو مهرباني
مننه تاسو نه اوس چې ماته ځانګړی وخت راکړه. یو هغه مې دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت نه چې دوی د هڅه وکړي چې دوی د لوبغاړي وهڅوي، تقدیر دي کړي، تشویق دي کړي. ګوره زه یو نابینا لوبغاړی یم، تر اوسه پورې زه داسې خاص په ځانګړي ډول نه تقدیر شوی یم نه تشویق شوی. دا مې مسلم حق ده، البته پیسې د چا نه غواړم، خو هغه تشویق او تقدیر دا یو مسلم حق ده چې د افغانستان امارات کوشش وکړي دغه لوبغاړي دي وهڅوي، تقدیر دي کړي، تر څو نور هغوی هم پرمختګ وکړي په سیالیو کې. نور په پاک رب سپارم که وخت چارې. ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې زموږ دعوت دې ومنو. کور مواد مننه، خوشحاله اوسئ. لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شو او د لوبې خپرونه مو وکتله. تر راتلونکې اونۍ چې یو ځل بیا د نوي ورزشکار او د اونۍ مهم ورزشي خبرونو داسې د بېلابېلو برخو تاسې خبرو. ماته اجازه راکوئ، الله مو مل شه. له لیدلو مو مننه.